السلام علیکم. یخنۍ موسم دی او د یخنۍ نه بچ کېدو لپاره به تاسو خامخا هیټر استعمال کوئ. نو ګورئ هیټر که د بجلی وي او که د ګیس وي په دواړه شکل کې انتهایی نقصان دی. هغه څنګه؟ لومبی نقصان یې دا دی چې دا د اکسیجن دشمن دی. اکسیجن ختموي د کمرې نه. اکسیجن څه ته وایي؟ موږ چې کومه ساه اخلو، په کومه ساه چې موږ ژوندي یو دې ته اکسیجن وایي. نو چې په بنده کمره کې دا هیټر بلیږي، مسلسل بلیږي، نو دا اکسیجن ختموي، کموي. او چې کله اکسیجن کم شي نو انسان ته د هارت اټیک خطر راځي، د فالج خطر ورته وي، زړه ورته خرابېږي، په سر یې چکر راځي، خوف او غبراهټ یعنې یره پرې راځي، اړې په درزېدو شي، هارت بیټ یې تیز شي، دړکن چې کوم دی ډېر زیات تیزېږي دې سره. نو چې اکسیجن کم شي نو دا ټول مسلې تاسو سره پېښېدی شي. نو لومبی نقصان خو د هیټر دا شو چې په بنده کمره کې هیټر دا نقصان دی چې دا اکسیجن ختموي. په دویم نمبر باندې چې د هیټر کم نقصان دی هغه کاربن مونو اکساید اخراج دی. کاربن مونو اکساید چې کوم دی دا هیټر په دې اور کې دا اخراج کیږي او چې کله دا ډېر زیات مقدار کې شي نو دې سره هم د فالج او هارت اټیک خطر د ژوند د تلو خطر سره ډېره زیاته وي. په دریم نمبر باندې دا هوا کې نمی چې کوم ده ختموي، خشکي پکې راولي. نو هغې سره ستاسو د سترګو سوځېدل کیږي، سترګې سره سرې شي، یعنې د سترګو بیماریو سره راتلی شي. دغسې پوزې ورسره خشکه شي نو پوزې نقصان ورسره کیږي. دغسې ورسره تروټ انفیکشن راځي، یعنې مرۍ مو ورسره وچه شي نو مرۍ کې انفیکشن راتلی شي. چیسټ انفیکشن ورسره راتلی شي. او په ساه اخیستو کې خاص کر هغه مریضان چې کوم د دمي مریضان وي یا د چیسټ مریضان وي یا سینې مریضان وي نو هغې ته ډېر زیات نقصان دی. دغسې چې کوم د الرجي مریض وي هغه کمره کې کینی نو هغه الرجي سیوا کېدی شي د دې هیټر د استعمال سره. بل د هیټر د استعمال دا نقصان دی چې کمرې ګرمه وي نو یکدم د ګرمې کمرې نه بهر وتو سره یا د بهر یخ موسم نه د ګرمې کمرې ته راتلو سره تاوده سړی تاسو ته لګېدی شي، سینه مو خرابېدی شي، مرۍ خرابېدی شي او فالج خطر مو سره راتلی شي. خپل ځان تاسو په نارمل درجه حرارت کې وساتئ نو هغه بهتر دی. ځان په بنین باندې ګرم کړئ، ځان په بړستن کمبل باندې ګرم کړئ. یو بنین په ځای 2 بنینه واچوئ، ګرمه ټوپۍ واچوئ، جرابې واچوئ او کمبل یا بړستن ډبل واچوئ نو تاسو به ګرم شئ انشاءالله. خو که چېرې تاسو وایئ چې یاره موږ هیټر استعمالوو نو بهترین طریقه دا ده چې تاسو 2 غنټو لپاره هیټر استعمال کړئ ماسخوتن کې، او چې کله اوده کېږئ نو هغه هیټر بیا بند کړئ. یعنې کله هم داسې مه کوئ چې سهار نه ماښام مازدیګره پورې مسلسل یا د ماښام نه سهاره پورې مسلسل د هیټر آن وي. چې کله تاسو یو 2 غنټو پورې هیټر آن ساتئ نو کمره به مو سره ګرموي او بل دا چې کوم نقصان دی دا هم درنه کېږي. دویم داسې کوئ چې هیټر سره نږدې په یو لوښي کې اوبه ږدئ. نو چې هیټر سره نږدې اوبه پرتې وي نو کمره کې به نمي هم نه ختمېږي، تاسو چیسټ انفیکشن، تروټ انفیکشن هم نه کېږي، سترګې مو سره نه سوځي او د اکسیجن کمې هم انشاءالله نه راځي. زما د ویډیو مقصد دا و چې تاسو ته څه فایده میلاو شي، او که تاسو ته فایده میلاو شوي وي دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیو تاسو ته میلاویږي. ډېره مننه. الله حافظ.